د نونی بیان عنوان دی شرح حدیث ام زرع. د ام زرع د حدیث شرح معروف حدیث ته چې باغی کې یو لس زنانه راجمع شي او هر زنانه د خپل خاون خبره کوله. د حدیث نه مخکې د ساتي چې الله سبحانه وتعالى یو حکیم بادشاہ دی په هر کار کې دغه حکمت دی. دې حکمت ته وګورو، دې کار ته وګورو چې سړی او خزه یو ځای کې داونه جوړه کې او کدي سینه نو دا ژوند نه تیرېدو. دینه بغیر ژوند تیرېدې نشي چې خزه او سړی سو بوري او شي ویني. او د آدم علیه السلام نه دغه سلسله را روانه ده اوسه پورې د قیامت ته پوری. بیا د خزه خاون چې دی د دې یو بل سړي وګت ژوند تیرې کال شپږ میاشتې سلو میاشتې نه که وګت ژوند چې کله واده شي د جنې د شلو کالو 15 کالو واده شي د الک عمر شل کال 15 کال د مرګ پورې د دې یو بل مرګري. لازم په دې منځ کې هر طرف نه احتیاط کی ځکه چې دا رشتہ وګړي رشتہ ده. یو هغه رشتہ چې وختي توري سره وځه کار بخپل وچلو بیا وګورو. یو مرګره هغه سره وسیږي یو څو ورځې لپاره بیا به تیزي. خدای دې رشتہ چې مرګ پر لازم به جانبین ډېر خیال ساتي. دیو بل ډېر لحاظ کې، دیو بل عزت کې، دیو بل احترام کوي او د دوی نه غلطي نیم کوي. لکه دا نه منلو خبره چې سره دوی څنګه غلطي نه کوي، غلطي به لازم کوي. دا غیر لپاره به شریعت یو حل خولای چې دوی له پکا چې کیږي او دیو بل سره پاغي کې خبره وکړي. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کتاسو په خزه کې یو صفت بدی شي نکې دي چې الله به نور ډیر خیر اچولې نو ته به د غلط صفت نه ګوري بلکې خیر ته وګوري. دا چې خزه په خاون کې یو غلطه خبره ویني نو بکرې چې دا پټ کې نور چې کوم خ صفات باغې کې دا غدي راخکاره کی. حدیث کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې په حدیث کې چې کله تاسو په خزه کې یو غلط صفت ویني چې تاسو خوښ نه دي چې خوې چې تاسو خوښ نه نتاسو دغه احکام چې خوې دغه ته ګوري دغه ته چې ګوري نه غبط خوې بدنه یېرش به مونږ کې دا مرز دي چې بیا هغه بد خوې ته ګوري چې عقب راټینګ کړي او خته نه ګوري چې په دې زنانه کې خصيفاتوم شته. کې دي چې زنانه چې په پخلی نه پوي او د په زنانه کې بد صفت ده چې وادي شي او غیله پخلی نه ورزي دا کې دي شي او دې کېږم نو تشریف دې ته موږ ګورو چې دې له پخلی نه ورزي کې دي شي دا زنانه د چې کوم د شپې غ تهجد کې موږ او داس کې غې ته وګوره. ته دې زنانه سره واده کو او مور بلر د رشتہ کړو جنې تانو ورسې د جنې سره ملو شو هغه بدرنګ وخکول نه سواده شي نته به دغه ته موږ ورسې چې د دې مخ کول نه دی د جسم خانه نه ته دې ته به کوم ګورې چې دا زنانه ستاسو څومره خبره مانی او د چې قرآن د تلاوت کوي د چې د ستا خدمت کوي ستاسو د ملمنو ستاسو د بچو ستاسو د کور ساتي نه د یو خصيفت چې کړه ته خصيفتونه رعایت کی ناغي کی چې کوم خامي او کوم کمی ده هغه بتانه او ته نه یېرش. نو ټول ته نصيحت ته خزیتم او خاونتم چې دوه به یو بل سره گزاره کې گزاره او په دې طریقه کې انسان کامل نه دی. په هر انسان کې سنه سنه نقص دي او په هر خزه کې په سړی کې نقص په خزه کې نقص دي. نو مونږ کوم دې چې دواګانی شروع کوي چې الله دې خزه راکې چې بای کې د سره سره نقص نه نه دا سړی به زم چې د دماغ کې بسې چلی یا که خزه دې سوال کې چې مال دې خاون راکې چې سره به کې نقص نه د دماغ کې دې په دماغ کې هم سې چلی. لازم گزاره کو او لازم به یو بل سره هغه ژوند په خطرې قطرې. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي وعاشروهن بالمعروف سړو د زنانو سره په خطرې قبان ژوند تیروي او د زنانو ته د امر شي چې تاسو خپل خاوندانو سره په خطرې ژوند تیروي. خو زمونږ په دې نننی چې کوم بیان دی کوم درس دی په دې کې کوم حدیث روان دی او ان شاء الله کله توفیق راکړي شرح وکړو پاره کې د خاوندانو خبري شي. همدا حدیث اختیار پدې کو چې زنګ په معاشره کې کومولیان دي که عوام دي خو ټول ته دا خبره خیاده ده چې د خاون په خزي باندې غټ حق دی. خدا خبره چاته یاد نه ده او ډیرو کوم ته چې د خزي په خاون باندې حق دی. نو دا یو حدیث یاد کړی او رسول صلی الله علیه وسلم وی کې د الله نه علاوه بل چاته سجده جایز و نو ما به خزي ته ویل چې خاوندان ته سجده وکړي. دا حدیث یاد کړی
او دې به د خې سره قسم ناروا او ظلمونه کوي هغه ته څوک نه ګوري هیڅ خبره نه خو خزوه خبره هم نه کوي د خې څه حق نشته دغه معاشره کې ظلم زیاتې کیږي د زنانو سره بلکې زنانه ته زموږ معاشره کې د څه کته کیږي لکه نوکر چې چاره وستي په تنخواه باندې یا ساروي چې کور ته سره راولي او وې تړي د ساروي ولاړي د قضیه کې د سړی چې بشکه عقل کولای شي نور دا خپل اختیار نه د ځینی بيدینه دا خبرې کوي بيدینه چې کم دي لیبرالیان او علمانیان کوم چې دین سره تعلق نشي هغه دا وي اسلام چې د خځې سره ظلم کوي او اسلام چې د خځې د حق نه کوي موږ دته دا وایو دی جاهل ته دی بيدینه ته چې نه ته اسلام پیژنې نه د ظلم چې کوي د اسلام پیژنې ته غواړې اسلام ویني چې اسلام څنګه دین نه نه دا موږ چې کوم ظلم کوو زموږ په معاشره کوم ظلم دي چې بهر نه سکو ګوري د معاشري ته دا غدا متوي چې اسلام دغه دی حالانکه دا اسلام نه دی دا بيدینی ده او دا جهالت ده او که څوک د پښتون امور کې او که څوک د غیرت امور کې دا خپل کار دی خو زه ته جهالت ويم او بيدینی وته ما او بل د بری کمزور باندې ظلم کول په کمزور خلکو باندې یو خو د شریعت خبره شریعت خو بسر کړي خو د شریعت موږ لرکو او د جاهلیت زمانه ته لړ شو د اسلام نه مخ کې نو په هغه وخت کې ډیر واقعیت به تاسو ملو شي چې کوم پکې اوچت خلکو دی په کمزور خلکو سره جنگونه او ظلمونه زیاتی په کمزور خلکو به نه کول کچته به جنگ کوو مقابله کوم د تکړه خلکو سره چې هغه به شم برابر وو ځکه چې هغه به خبره عیب ګڼل چې څنګه انسان د خپل کمزوري باندې چې ظلم کوي دا به هغه کې دا خبره وا او به چې شریعت راغنه مسله خو مضبوطه شو رسول صلی الله علیه وسلم ویل الله نه ورګي اتقوا الله فی الضعیفین الله نه ورګي دو کمزور خلکو مبارک یو یتیم بل زنانه یتیم کمزوري پلار نه او پلار چې چاني دغه طاقت نه دغه زور نه دغه خبره څوک نه اوري او دوی زنانه چې مور بلای راولي او ستاب کور کې به دروازه ورننه بشي بساته سره یې غریبه دا مرګ پوری ته تناستي چې ته کوم چې تاسو رزي او چې تاسو هغه کوي او ستا د احکام او د حکم د غلاندې جون تیری نو ولدا زنانه د دې حقدار نه ده چې کله چې دې غریب نه چې تاسو غلطي شي مونږ ته معاف کو حقدار ده دې کنه ده حقدار ده څومره خطي تاسو سره څومره ده او به ان شاء الله زموږ کې خو واقعیت ذکر کوم دا حدیث دی دا ډېر عجیب حدیث دی ډېر خوږ حدیث دی او ما تقریبا یو نیم کال مخکې یا سره پاس یو کال مخکې دې حدیث ما په بل جمعات کې شرح کړی و څه فواید پکې موږ بیان کړو نو بیا هغه حدیث بیان کو دا غیر وجه خدای چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې څومره وې دومره انسان ته دغه معلومات خکې ای مطلب دا نه چې د کتاب د بس یو پر د حدیث ما ویلې خبره منه کې همیشه به وي لکه امام بخاری رحم الله دا کتاب چې صحیح البخاری دغه سره پاسه وزره حدیثونه مکرر سره پاسه وزره حدیثونه زوما چې په نن سبا وخت کې به یو عالم ډیر کم علماء به ډیر کم به د شمار به چې هغه د بخاری یو پر پوره ویلې او په سلفو کې دي چې کسان تیر شوی دي چې په ځان باندې لازم کړیو چې په میاش کې به د بخاری وای په یو میاش کې به بل میاش ځکه د رسول الله حدیثونه چې څومره ډیر وای دومره هغه نه فائدې راوځي او بل چې انسان نه یریږي نه دماغ نو خبر وځي ان شاء الله دی بل چې د حدیث شرح کوم دي کې بس ځینې نیو فواید به کې ان شاء الله راځي کوم رونه چې موږ سره نو غډیر دي کوم چې موږ سره باندې درس کینو او ته به دین ان شاء الله خفایده ملو شي دا حدیث دی امام بخاری رحمه الله او داغه نور محدثین عمر وړه زب حدیث په عربی کې وایم جمله به دغه ترجمه به دغه فائدہ دي څه بوایو عن عائشه رضی الله عنها عائشه رضناوي قالت جلس 11 امراه او دا خبره چې د عائشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم تکي او دا خبره ان شاء الله زه تفصیل بیان کوم په اخر کې چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل بیان سره څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ناشته او عائشه رضی الله رسول صلی الله خبره کوي و چې یو لزنانه یو پیر کې ناشته ځانله فتعاهدنا وتعاقدنا نو ټول دی وبسر عهد کو لوزو کو الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا دا لوزو کو دا واده وکړي چې خپل خاوندانو خبري به نه پټو چې څه حقیقت یا به وایي په دې جمله کې ډېری خبرې دي د کولنی فائدہ دا ده چې زنانه لرنه دي پکار
چې د خاون اسرار ښکاره کی. اسرار مطلب پټي خبري، او دا کومې خبرې چې رواني دا هغه پټي خبرې نه دي، او د خپل خاون اخلاق بیانې، دغه خوی بیانې، دغه جدا اسرار به نه بیانې کوم چې هغه پټي خبرې، او خاون به د ښځې اسرار نه بیانې. بلکې په حدیث کې من راغلی دی دینه، او دې سړي او دې زنانه پر سخت وعید دی چې د خپل سړی د خپل ښځې سره ملوي، او ښځه د خپل خاون سره ملوي شي، او به نور خلکو ته قصې کوي چې ما سره دې ملوي شي او زه سره دې ملوي شي. او دې ته د اوستوب موي په پښتو کې، او دلتوب وته موي په پښتو کې، چې سړی د خپل زنانه خبرې بهر کوي. ما ته دوه موت دوله یاذ بالله، د شپې چې کوم حالت یې غره نقل کوي. ځینې زنانه د نور زنانو په مخ کې خپل خاوندانو قصې کوي، او دې درسه کورونه تباش. لکه اوس ښځه لګیا نور ښځو ته وي زما خاون چې د شپې راشي دا چل کوي دغه چل کوي، ټول قصې کوي. ندري نور زنانو بیا یو شوق هم پیدا شي چې دې خاون سره کم چې بګي بي دینه وي، چې دې خاون سره په څه طریقه لېنځه جوړو، نو کور شي کور وران شي. دغه شان سړی لګي په ډک مجلس کې یره زما خزي ماته دا وي او ماته دا وي، دلتوب دا کار کوي. نو بیا نور سړی د دې خزي مبارک کې سوچ کوي چې څنګه به دې خزي ته رسیدي کی، او څنګه موږ راغی سره یاد بالله ناروا تعلقات ساتو. د یو لسونه خزي کې نه زو د خزو د عادت چې خپل خاوندانو خبرې کوي، د خزو عادت دی. ځکه چې د خزي په جون کې غټ انسان څوک دی، هغه د خاوند دی. او په دې باندې موږ ته ډېر خبرې یاد دي په دې مسله باندې چې د خزي په جون کې د سړی غټ سړی دی. خو هغه تفصیل نه ځو، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي. صرف په دې جمله باندې به ورځ بیان کوو چې خاوند د خزي په جون کې د ټولو نه غټ سړی دی. ځکه د خزي دغه خبرې ډېرې کوي. د یو لسونه زنانو یو بل سره لوځي کوي سید دروغ بنوي سم خاون چې څنګه دې اقشام به بیانو وي سید. قالت الاولى اولنی داوود، او د دې زنانو د زینو زنانو نمونه راغلي دي کوم علماء چې د حدیث شرح کړي هغه نمونه ذکر کوي، خو موږ نمونه ذکر کوو او مختصر ونت کې شرح کوو. خبر دې ستې چې د یو لسو زنانو کې زینې دي چې خپل خاون سر ټکي، او زینې دي چې خپل خاون نه خوشاله وي. دا حدیث موږ دغه لپاره بیانو چې دا کومې زنانه چې د خاوندانو نه خپدي ولې ته خپدي دا خبره معلومول غواړي. ځکه چې د زنانو صفات کوم چې په الله چولې هغه ټول یو شان، لکه زه د شکل خبره نه کومه، کوم چې د دې هغه طبيعي اخلاق دي، او په زنانه کې د نبراتي هغه ټول زنانو یو شان دي. د مثال کې په افریقا کې په غرونو کې یو زنانه اوسېږي، دا غي په سړی کې یو صفت نه خوښ. نظام په پاکستان کې چې کوم زنانه اوسېږي دا غي په سړی کې دا صفت نه خوښ، او دغه څنګه سړی دي، دغه سړی د هر سړی د خوخه ده کنه چې زما خزه دي زما تابعداري خوخه ده کنه، کنه دې خلک شتي چې دغه نه ده خوخه نه، د ټول سړو د صفت ده. هر سړی د چې خدمت کوله زما خیالي ساتله، د شند دي زنانو د صفات چې کوم ټول یو شان. نو د زنانه چې کوم خاوندان نه سرونه ټکي، او هغه صفات به بیان کړي شي چې ولي کدا صفات پتا کې نستا خزمم ته نصر ټکي. او دیو فائدہ په دغه جمله کې چې یو له سونه د لوز کو چې دا خبره به کو دي کې دا فائدہ چې ګوره خزه د خاون په مخ کې سني شي، یریږي د خاون خو خپل مجلس کې چې کینې نه بیا د زړه غبړا شو باسي نه ته خوشالي ګم چې زما خزي خو زمانه چې د اوسه پورې شګیله نه ده کړې نشي کولای. ته مخامخ سوي نه چې کې دي چې ته د غي زړه خپه کړې، نه ته خپل ځان چې ته دې مګوره کزه ته ته پوښتنه کوم چې ستا خزه ته خوشاله ده کنه ده او خوشاله ده د اوسه پورې خو جی مونږ ته سنې دی ویل، ته سوي نه، خو ته خپل جون وګوره، خپل ځان وګوره چې ته څنګه شړې. لکه ته برابر یشته د خزه خو په رښتیا ته خوشاله، او کنه به ته کې کمیشتي نبی د خزه ته سره مجامله کوي، ته نه یری کې ته سوي نه شي ځکه غری ده. نو ګور دي ځانو خپل خوندانو ته سنې او بهر لګیاوي. اولنی د خپل خاون شروعات کو. قالت الاولى اولنی دو زوجي لحم جمل غث على راس جبل، زما خاون دي سي دي
او سبحان الله زدي زنانو تاریان د یو زنانې چې کوي جدول الله کوم په ورکړو کمال پاس د عربی د استعمالي سره تاریان شي. لحم جمل غث زما خاون دي سي دي لکه د کمزوري وخه د کمزوري وخه على راس جبل نو دا وخه کمزوري مده او بیا د یو دنګ غر دی او دا غر په سوکه باندې دا وخه پرته ده. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل نو نه په دې غر باندې سړی ختی شي او نه دا وخه دي شي د وړو قابلیت چې سړی به شوخي جوړای دی وړي. دا فائدې دي چې ساتي چې رقم کسان چې ما سره کتاب پروت ته پکور کی ځینې برای شي ته درس نه راځي. بخاری شریف را سره شتي بخاری شریف کې دا حدیث شته او د دې دغه ترجمه او بس مخې ته روان. څه مطلب دی؟ څه مطلب دی؟ جواب ده لاړ شي علماء ته څنګه مات کې چې مطلب ده دوخه. څه مطلب؟ ترجمه خو ده ترجمه خو مو زما خاوند دي سیده لکه د کمزوري غوخه او بغرب سوکه باندې پاسه پرته ده نه سړی په غرب باندې خطې شي آسان لارم خراب ده او نه د غوخه د خطول هي کړي سړی به شي. به ترجمه شو مطلب د دې سره دا خزه په اصل کې د خپل خاوند نه تنګه ده نه تشبیه ورکړه د هغه غوخه سره چې هغه د کمزوري غوخه او عرب د کمزوري غوخه چرته نه خوخه بالکل نه خوخه یو کمزوري دا غوخه د اسی ولر نه نو زما په خاون کې څه فائدې نشتی. دا مطلب دی خیر به کې نشتی خیر لکه مونږ ته خیر ونه لیدو. ها دوی څه مطلب دی وي د غرب شو کما لکه یو خو به کې خیر نشتی او دویم په کې تکبر دی. دویم په کې څه چلے تکبر. ها خیر به کې نشتی او تکبر به کې نه په دې سړی کې د دې دوه مرزونه چې هغه د مرزونه غټ مرزونه په مرزونو کې یو خو به سړی کې خیر نه سي تکبر به کې نه بیا هم سړی وي زه خیر به کې نشته او تکبر به کې نشته. نو چې سړی څه شي دینه او ځانوم غټ غني دې سړی کې بد صفات ډېر دي نه څه شي دی او لويزن تکبر به ځان کې ناخذ وي. که مثال کې سړی وي چې زه د خاون ته ځان رسومه که زه دا وایم چې زه د خپل خاون ته ځان رسوم او د سره ښه اخلاق استعمالوم ناخذ وي چې د غلار بیا اسانه نه ده. تکبر بګیره سګو تر رسیدې نشي د چا سره خو نه استعمالي. کله خاون کور ته دن نشي د خاون چې کوم دی کور ته دن نشي نه د بریتو نه ویني ساس او خزه غریب بسری شي او کینو سره څنګه خې او چرته تله ولې تله غلې بنش بوتل غریب ځکه چې اته پته ده هغه دا سوچ کوي که زه خبرو کوم نو زما په عزت کمی نه دی اوس متکبر دی. دا خزوي که زه کوشش وکم چې د ځان نږدې کوم نو دی خو یو دنګ غر دی چې به من خطه ګران دي. خبیا دا خزوي وي زه په دې غربانې به موخه جما خو الته ولا سمين فينتقل نو دی غوخه کوم څه فائدې نشي چې سره به دې غربانې خيږي. دا خزوي زه به کوشش وکم د خاوند ته په څه طریقه نږدې شم خو چې نږدې شم نو څه فائدې باګي خو خیر نشته. نه کاغه ما سره پکړ کې یو ځای سملې او کاغه به بیٹک کې سملې او کاغه ما سره بکور کې دل نشم کې او کاغه به ډیره کې د مرګرو سره شپه کې یو شی خیر به دې سړی کې نشته. د ځان د صفت لري کې تکبر وبځن کې نه ساتي او زه دې ځینې کسانو ته ډېر په تعجب کې شم. تکبر به کېږي یو تکبر د چا په مخ کې تکبر د خزي مخ کې د خزي مخ کې څوک تکبر کوي د خزي په مخ کې څوک تکبر کوي دا سړی ډېر کمزوري عقل والده چې دې د کمزوري خزي په مخ کې تکبر کوي. دا خو ستاسو مرګري د ژوند دی مخ کې څوک تکبر کوي ساده ژوند سره تیرو او د جزي ژوند تیرو لکه څنګه چې هغه تاسو تیرې دا اولنی زنانه ده او ډېر تفصیل لینې. قالت الثانيه ادویم ډېری عجیب خبرې وکړي. زوجي لا ابث خبره زه د خپل خاون خبرې نه کوم. کدی زما موږ ودرې نو کې دي شي د خاون سي خسړې ځکه دا څه باس نه کې خسړې نه دي هغه کې مرزونه دي بل نم ډېری دي شي چلې ولا. زوجي لا ابث خبره زه خپل خاون خبرې نه کوم ولنه کې اني اخاف الا اذر ځکه چې شروع مې وکړنه بیا ختميږي نه هغه کې دومره عیبونه دي
اکی دادی او تاسو ټول وستړي شي د لزرانه او مجلس به ختم شي خو زما د خاون عیبونه هغه نه ختمي او ځینې علماء دا مطلب کوي واني اخاف الا اذر زوی د خپل خاون خبرې نه کوي ډېر بد اخلاق دي سنې چې ما پری دي طلاق مینه کی او که زه طلاق شم نو زما د بچو ژوند به تباش اولنې واضح دی ان اذكره او که زوی چې تاسو د خپل خاون خبرې شروع کوم نو اذكر عجره وبجره او که زه خپل خاون خبرې شروع کوم نو عجره او بجره به ذکر کو عجره او بجره مطلب د هغه باطینی چې کوم عیبونه دي هغه بیانوم او دغه چې کوم ظاهري عیبونه دي هغه بیانوم نور پکې سنشت خو که زه خپل خاون قصې کوم نو یا به ظاهري عیبونه یا به باطینی دا غریب د عیبونه ډک دي او خدای چې شروع کړی نه یې چې شروع کړی وي نزين چې دا حدیث به کوم ځای ته رسیدي نو خو صرف د دې خبرونو دا فائدہ وروته چې بل خاون کې عیبونه ډیر دي د درېمې ته وګوره قالت الثالثه درېمې وي زوجي العشنق یا العشنق زما خاون هغه لکړه هغه ودنګ سره ګور دنګواله چې سری دي چې مطلق سره و جوړ هغه دغه دنګ لکړه دغه پرې راشي مطلب دا چې هغه دنګ دی قمقله نو زما خاون تشه لکړه نور بګی د عقل سبین نشته د دې دا فائدہ راوځي چې د دې خزم او خيار خاون خوخ قمقله نه خوخ نو د خپل خزي په مخ کې ځان سنجیده ساته دې سه حرکتونه مکه چې ته په قمقله ښکاري درني خبرې کوه او خپل کور دې چې چلو چې خزي ته دا احساس وشي چې زما خاون ډیر او خيار سره دی او ډیر اوږد سوچ ولا سره دی ځینې کسان دا ځینې کسان دي چې کور به چلول په طریقه نه وي خزي ول کور چلی نه دا خزي ود شي پټ کی هیڅ پټ نشي کول نه دی وی چې زوجي العشنق زما خاون چې بشي دنګل کړه قسم مرز ده بکی تمنتو تفصیل وکا وإن أنطق أطلق دو رقم قل وإذا غبا مخي زه خبري نشم کوله خبري کوم نو ډایرکټ طلاق راکې او دا مرز په دې پښتنو کې ډیر شتي کنه وشتي کوم چې حقیقت هغه د حقیقت وای دا به وکشتي خزه خپل مسله خاون ته نشي بیانول ک بیان کې نه ډایرکټ طلاقي ځکه چې زمون خلک دا وایي چې خزي سره که هر قسم ظلم کیږي او چې ته خزه هغه د چې غږ نه کوي نه به مور پلار ته وایي نه به خاون ته وایي نه به خواخې ته وایي نه به سخر ته وایي نه به بچو ته وایي یاره زبردست خزه ده نه که د دې غریب ملام ماته شي خدا به چاته څه نه وایي زموږ په معاشره کې موږ وایو نه خزي ته حق حاصل دی چې کله د هغې سره ظلم کیږي خپله خبره هغه کولی شي نو چې اوس داسې لکړه به وړېدلې او داسې قمقل به وړېدلی چې خبره کې هغه له طلاق ورکړي غریب او خپله خبره څه وکړي لکه چېرته یو ورځ تا ته وایم که چېرته یو ورځ ستا ښځه راشي او تا ته یو مسله بیانوي چې ما ته دا مسله په دې کور کې ده ستا د طرف نه یا ستا د پلار د طرف نه یا ستا د مور د طرف نه یا ستا د خویندو وروڼو د طرف نه دا مسله په یخو دماغو باندې واوره او بیا هغې له د شریعت په رڼا کې یو ښکلی حل وګوره شریعت په رڼا کې چا سره ظلم ونه شي دا نه چې ښځه راشي ځینې کسان چې ښځه راشي ورته د شپې خبره شروع کړي چې ستا پلار که زما د پلار په باره کې دې خبره وکړه نه دا غاښونه د بل طرف وباسم هغې صرف پلار ټکی ویلی پلار نه ته خو واوره که نه کیدای شي ستا پلار ظلم کړی ستا خور وایي که زما د خور خبره دې وکړه نو ګورې کور کې دې ځای نشته لکه یې پرېږدي چې خپله خبره وکړي چې کله خپله خبره وکړي که په هغې کې ظلم ستا د کوړبې د طرف نه شوی نو ووایه او بس صحیح ده ته نوره دا خبره بل چاته مه کوه زه به دې مسلې حل راوباسم او که نه دا ستا د ښځه غلطي نه هغه پوه که نه ته خطا د هغو دا خبره صحیح ده خو د قرآن او حدیث په رڼا کې ستا د دماغو فیصله به نه وي نو په هغې کې دا مرض دی دویم مرض په هغې کې دا دی که خبره وایي کومه نه طلاقوي مې وان اسکت او که زه یم چې زه خیر دې څه نه یم غلي به کښېنم نو اعلق نو بیا به د قسم پرته یم ځوړنده بیا خو څوک زما تپوس نه کوي که زه څه نه یم او اواز نه اوچتوم او د خاوند ته شکایت نه کوم یا کور کې بل چاته څه نه نو زما ګورې څوک تپوس نه کوي
سبحان الله دې لکه دا خزي چې زموږ د معاشرې نه تللی دغه زیته دی یو له خزي کې دا چې زموږ د معاشرې نه است دي ځکه ځکه چې دغه ظلم زموږ معاشره کې کی خزه غریب خبره نشي کول او خبره کوي چې ډایرک چې سړی ولا جواب کتلی خدای درې خزو د خپل خاوندانو صفاتو کو بدی وي بدی بیان کړه او دې سلوره مې ته ګور قائد الرابع سلوره مې زوجي کلیل تهامه زما خاوند دې سي دې لکه د تهامې د علاقې شپچی تهامه د حجاز ته وي مکی طرف مکه او د جنوب چې کوم علاقه ده مکی جنوب ته چې کوم علاقه ده د دې علاقې د شپچی نه یخی نه ګرمي ځکه وی لا حر ولا قر یا ولا قر نه یخنی بکی نه بکی ګرمي او دې موسم خو ډېر خپل موسم چې نه ګرمي ونه نو زما خاوند د قشان دی نه کمی کوي نه زیاتې کوي نه ظلم کوي نور څه زه بالکل مطمئنه مخکوي ولا مخافه ولا سآمه او نه په مباني سيرشتي او نه تنګي یریګم نه د خپل خاوند نه لکه دې څه مطلب نه چې یریګ لکه د دین نه یریګم چې زما خاوند به ما وای ما سره وبد اخلاقو کې نه ډیر انسان خسړې دی او ډیر یو اوچت اخلاق ول انسان دی ولا سآمه نه تنګيګم پسان کې دې صفات پیدا کړي چې ستا خزه ته چې کور نه راوځي او ته وي چرته زی مزه رضا کینا خیر دی بیا به کار لرشي بیا به لرشي پوه شي چې دې سړي کې خصيفات دي د خزه دي تنګيږي نه او د ځینی کار باندې په کور کې بروتي خدا خزه په زړه کې چې دا بلا به کړی دي کور نه وځي یو خدای پوزي لره وست د سره لقي نه دغه ذکر ده بروتي خزه یو سره کې دغه خبره کې زه په دې خاونه ولې دې سره د کور نه وځي نه بس دغه ګډ کړی ده بروتي سې چې لږ د خزه د خبره کې نو خزه په خاون باندې ډېر مهینه او دا څنګه و چې زما خاوند کور نه وځي نو پوه چې د خاوند کیسه چلې اخزي تنګي نور چې سړی دینداري او چې د اخلاق لغه خزه چرته نه تنګي بلکې هغه د تجربه خبره ده او ټول ته معلومه ده چې کلم د خاوند کور نه وځي د خزه نه پریږي بارت دا وخت چې ټلیفون بسیو کې چرته زر راشه د وزن کې د قسم صفات پیدا کول وړي دا غسل ورمو قالت الخامسه خدي پینځمه دا خبره وکړه زوجي ان دخل فهد زما خاون چې کړه کور ته نه روزي هغه نه پلان جوړ شي فهد ازمره هغه زړه رنګ چې او باقي تور تور ټکی د دې پلان په شانی چې کله کور ته نه راشي داغه په شانی فهد د دې څه مطلب دی دغه علماء اختلاف ته چې دې صفت کړي نو کدي بدی بیان کړي ظاهر دی چې دا څه دی صفت دی زما خاون چې کور ته راشي داغه نه فهد جوړ شي ازمره دې جوړ شي نو کور کې دنه د سره ازمره جوړي لکه زړه کې د تفوس راځي نو جواب داري چې هر عالم خپل خبره کړي شرح دی حدیث چې کړي نو کم چې وي د صفت کړي نه صفت دې څه کړي په پلان کې یا په ازمره کې د صفت ته کړي چې دې واپس د خپل بچو لپاره راځي همیشه دغه لخکار وروړي نه دې مطلب دی چې زما خاون چې کله کور ته راځي نو لاسونه ډکی د کور سودای وروړي دا خو صفت چې بخاون کې او د ځینې خزي د خاوندانو غریبانو ته ملتونه کې ټماټر لپاره په کور کې پروت دی او بد صفت دی یعنی د خزي د خاون خوخه چې بغیر د غیر وینه هغه هر څه پلاس کې راغستې وروړي دا خو صفت دی نه په دې کې دا صفت ازین علماء وینا وې د خپل خاون عیب بیانې نو په دې کې عیب څه دی عیب دا دی په عربی کې چې کړه عربی کې ومتل چې څوک ډیرو د کیږي نو دې څه د کیږي لکه پلان چې د کیږي په دې پلان ازمري کې د صفت چې د خوب ډیر زیات کوي نو زما خاون چې کور ته رانه وځي بس سګوري تلای ګوري نه زما سره ګم شپ لګي نه د بچو سره کینی دا به خاون کې بد صفت دی کور ته ورنه وځي خپل خیر سره کینا دا غوړي معلوماتو کا چې چلو شو چې چلونه شو تستړي نه صحابون ته ښکاری ولي د دې ماشومانو سره کینا سکول ته تللی مدرسې تللی سمو سبق وي سیده ونی نه د کور ته دنه شي نه به کور کې صرف خپل کمرې ته ګورو کټ لزان رسي اب کټ کې بریجو بزن کمبل لوړ وي د شي ته صفت ته د بد صفت ته جریدان نوښته پکار دا به ورنه دویم ان دخل فهد وان خرج اسد او چې بهر ته وځي نو به شیر جوړ شي نو به کور کې دنه ودی د چا سره خبرې ترې نه کوي چې بهر ته وځي نو به هر چا سره چې ګپ شپ لګي چا سره منډو سمز مري وي شیر بیا بابا شیر
او کوم علما چې لکه صفت ولا کړي مطلب چې کور ته دن راشي نزان سره هر سره وړي او پارام په کور کې بیا ناسي خزه تنګي نه او د بروتي ځان له دینو خاون ډېر قسمه او تا ولې دا چې کړه دا ولې چې کړه دا وخت دی ولې چې کړه کپڑے دی ولې چې کړه ماشوم ته ولې چې هغه غریب وي چې الله چې دې ورک شو او دا یو خسړې دی چې څوک ضرورت خبره هغه کوي نور غریب ځان له پروتي دا بده کې خکه چې بهر ته وځي نبي ببر شیر دی به خلکو سره خبرې اتریم کوي او به خلکو سره منډي مو او به بادر انسان دا خصيفت کوم علما چې صفت ور کړي او کوم چې وایي چې بدی به کړي نه وي چې کور ته راځي شي ودی چې بهر ته لړ شي به ویخ ګرځي دریم بګی دا کار دی ولا يسأل عما عهد د دې دوه معنی دي یو هغه علما کې کوم چې صفت غني او دوی ملاغه کې کوم چې بدی غني کوم چې وایي صفت لري وای کور ته چرانه نوځي فهد ودشي ځان لغله پروتي لکه دا صفت ته تنګول نه کوي خزنه تنګي او ځان سره سم ډیر شي سامانونه راوړي او بهر چې وځي ازمري ببر شيري دا صفت ته او دریم پکې خصيفت داري چې کور ته سراوړي نه دغه ته پوښتنه بیان نه کوي ا ټماټر ما 2 کیلو راوړي ولې ختم شو ا 2 دانی خو پاتې شي او دا ولو خو چې 2 پیړي او دا بل الګ غلې چې کور کې مستقله کینه تسلق شي کې بهر شي د دې سره خزه تنګي د دې سره پارس کې وګوتو خو بس خزه ته وای مال پلانې سالم پوخ کا او ټول سامان وروړه پری چې پخې پری راغه خپوي نه دی به ولاړی د چولې په خوا کې وړي ټماټر زیات کو وړي د مصالحه زیات کړه وړي بل تبعی دی وګړه وړي ډېر واچو تیل ډېر واچو هغه خزه زما په خاون کې د صفت نشتی غنی سره دی چې کور ته سامان وروړي مونږ ته تاسو پوښو دا سامان پوښ خو چې کله کم شي بیا ماته وای چې نور راوړم ا دې خصيفت په انسان کې ا دې وینم با 2 دانې ټماټر به کور ته راوړي او باغې باندې باخزه او بچی ټول پیتی کی حکم چې و چې دا بدی دا غوي وې دې خزي مطلب دا چې خاوند د کور د کارونو په اړه کې تاسو نه کې مطلب دا چې یو بے پروا سره دی او د خصيفت نه دی په کور کې مثال کې لیټ خراب دی دې په تور تیارې کې بروتي خدای ته پوښتنه نه کوي چې لیټ ورې بندې زه دې سره کار نشته ماشوم نه جوړ پروت ته غریب دوه درې کمبل به مور چولې او ته به راغلی او دې چې کور ته راځي چې د خپل کمبل غم وړي زه به کوم شي ګوده کې دا بد صفت ته تلار شي د ماشوم ته پوښتنه کوي دی ولې دې پروت کور ته راځي چې خزي غریب سر تړلې یو تانی دي تا وکړې پورا او دې چې راځي چې بس خپل کمرې غم وړي کې خزي ته پوښتنه کوي تا ولې سر نه کپړه تا وکړې نه جوړې ډاکټر له دا وې دې راوړم دا اوچت انساني جګړه د صفات باغ کې نور وګد باس پنک قالت السادسه شپږمې دا خبره وکړه او د دې د خاون خو دې ډیر عجیب دی زوجي زما خاون ان اکل لفا چې ډوډۍ خوري نه پلیټونه صفا کوي یسره مو چې څه دي کې هېشتي هېب دې کنه لکه یسره کې تکور ته ورننه وتی او ست سلور بچی دي ایو دې خزره او بوډۍ مور دي او بوډا پلار دي او په سفر باندې کینې سوته دا غټ غټ نونی جوړاو پلیټ دې صفا کو دې مطلب دا چې تخپل غم وړي او درو سره هغه چې هغه سره د ټول کور غمي د دې برنونی رور والی کړي چې سالن کمی لکه وري نونی رور والی دا بوډۍ مور مې پرې چې مړ شي دا پلار مې بوډۍ پرې چې مور شي دا خزه مې کمزوري خزه پرې جوړي دا مشوره واړي دي نو ته وسکه موږ به خپل کار کوو خو دې چې دل کوي د پلیټونو به کور صفا کوي مطلب دا دی چې ما ته ست نه کوي د دې مطلب دا علما ذکر کړي او چې خاوند دی چې کړو تر خزه پلیټ کړي نه دی چې د خزه روان چرته شي راځي یو نه غوتی زه ورسره خورم نه چې سو پوری ته زما سره ډوډۍ ته نه راځي ډوډۍ نه خورم الله ته قسم خورم دا خزه چې د خاوند څومره مینه ته پوسی مکو چې سو پوری تانی خوري ځنه چې سو پوری دا وړنی ناس ځنه خورم نه خزه صد کول پکار دي بلکې په خلک ورسره نونی ورکی کنه کله خزه سره کینی غب شپ لګي نونی روالي زمون ته په خلک نونی دا خزه سم خوشاله شي غریبه په دغه بن کور کې تاسو نه است استا خدمت کې سره موبل خدمت کې خوشاله کبه خلک نونی ورکی دا ته دواګانی وکي دوی مرز به سره ودی ته وکړي و ان شرب اشتف او کو بس کینو لوخي وچی په دې کې د کدام د مرز چې دا ست نه کی او نه د خیر کې چې په کور کې نور شوک دي خو خپل ځان غم وړي مين زرما
او ټول زما دا هغه مرض دی بده کی. دریم بګی دا مرض دی وان اضطجع التفا، او چې کله پکټ کې سملی نه کمبل د ځان ټول تاو کی او یو سیټ ته پروت پدې کې صاحب دی، پدې کې دوه ایبونی. اول صرف وسره د خپل ځان غم دی، د جمی موسم دی، یخ دی، خزه غریب اخوا پرته نه د زبو اشهار مزدوری لازم صحیح ته مزدوری لازم، خدا خزه خو انسان دی یخ ولکی تصرفا کې پرته. یو مرض پدې کې دی. دویم بګی ای پدې خبره کې دنه دالې چې د شپې د خزه سره کورواله نه کوي، او دم په سړی کې ای وی چې کړه دې په وګد وخت پورې چې د خزه سره کورواله نه کوي. خزه ګوره سړی ته نشي ویلې ټول ما سره کورواله نه کوي، دا نه منلو خبره چې خزه به دي شي وي نه. خاون له پکار د خزه ګوره غټ حق دی په مونږ باندې چې دغه جنسي رغبت به پوره کړي. نه در ځوان زوی شي جوړ کی کمبل بازار راوړو د خپونه راتاو کی او د سر نه راسي راتاو کی، او بس د جنازې په شپرو دی کټ کی، او خزه غریب ځان لاغه طرف ته ود پرتی او دغه په سر سرمانونه او سوچنه او خبري هغه ټوي لاړي. دا به کې درې مرز دي. بل بګی دا مرز دی ولا یولج الکف ليعلم البث. خزه وی په ما بس لاس نره مخ کې کوي نه زما په بدن باندې لاس کې دی چې معلوم خو کی کنه چې مال شي چلله. لکه د خزه انده ته پوښتنه کوي چې ته ولې کمزوري شوې، ستاره جسم لشي چلله، تنن ولې خپې سرنګ خون ته کې نه ته چې نن دا خبر ډیر نه کوي چې چل شي دې سم مسله ده. دا باغ کې نشته، نه باغ کې سلور کار دي، پلیټ صفا کول او د وبو ګلاس وچول او کمبل د ځان نه بالکل تاوهل او به بیغمه خناري کول او خوب کول چې نه ته وځي ساري بس پراټه او چې به تیار بروت هغه به وخوري بیا به وځي. د دې قسمه خاون نه خزه چې داغه خوشاله ناغه ډېر سخت لګه په ور کې چې ومه خزه دا غریبم د خپل خاون نه چې نه سر ټکي. قالت السابع زوجي غيايا او عيايا طبقا. زما خاون چې دی هغه قمقل، زما خاون قمقل. الله دې پر ټول مسلمانانو باندې پردې واچي. خو زم چې کله د سړی قمقل دی به خزه څومره سپخ کوي، او چې کله خزه وخیاره چې خزه قمقل یو خاون قمقل دا خټه او ګټه یو بل سره خوشاله دوه قمقلان. خو چې خزه وخیاره او خاون قمقلی زه دا سړی به د دې خزه په ځل کې بس سفراتي ځان همیشه سنجیده ساتي، سنجیده د خزه په مخ کې درنی خبري درون خوې د کور چې کوم اوامر کوم کار دی هغه په سلیقه او په طریقه چلوي. نه د خزه په دا په طریقه چې زما خاون سره او خيار دی، بلکې خزه په عقل خې دا کار غلط دی، دا صحیح دی، دا غلط دی، دا صحیح دی. دا د شنو چې امعاز ځان نه جوړه کې او خزینه ته بوسونه کې دا سې چلو کوم دا پیسې دوره کم ځکه ولګم هغه ته پلاني کړي ورکو پلاني له ورکو د تجارت په جوړ کو د غریب پیسې نه پوي ندی کې دا مرز. بل د دې په خاون کې دا مرزوم پروتزین علماء مطابق چې آیا طبقه مطلب دی چې هغه کې طاقت نشته چې د خپل خیسره کورواله وکي، اګه طاقت نشي چې خپل خیسره کورواله وکي او دم په انسان کې یو نقص دی. بل بګی دا مرز دی چې کله داء له داء، ډیرو خیر خزه ده، ډیرو خیر خزه ده او چې کومه تفصیل ونکو خو مختصری سوي وي سر بس خو ګوما. خو په دنیا کې چې کم مرز دی زما په خاون کې دنه پروت دی، د مرزونو ګوړې او د عیبونو ګوړې زکه وې داغه د اخلاق وې ما، داغه د قاریدو وې ما، داغه د بخیلتوب وې ما، داغه د بد اخلاقی وې ما، داغه د کمی خبرې ز خبرو کوم خو لنډه ده چې په دنیا کې چې کم عیبونه دي زما په خاون کې دنه پراته دي. او بګیدا شجکی او فلکی او جمع کل لکی یا خو بدل سر ماتی کی خبري وسره کې او کسر دل نه ماتی نه د جسم بل ځکه وړو کې بدل ماتی او کې دي شي دوانه دل جمع کی سر دل مات کی او اډو کې دل مات کی. د دې زوم معاشره کې تکړه انسان وي ګوره ها، د تکړه انسان وي. زمونږ والد څه قصه کې د خپل د عمرګری چې هغه موږ ته دا خبره کوله چې زبکر یو ورځ کور ته ورلم نه قارومه او زقار لازم یاخذ چې دا غمي واله انسان کله کړي چې قاری خځې بس خبره کړي بس دایره کې وای د خځې خپل کمرې ته راړو زنا شوم او دا مور چې دین بس
غوړي راوړي او ماسته راوړي او پی راغستې دي وریجې راغستې او زوی ته ستړی شوی ته خوږ شوی ته او یعنی چې څه قسمه نعمتونه به د کور کې د بوډېګانو سره تاسو لیدلي هغه چایبیانې پرتې دي غاړې ته چایبیانې ټولې راغستې دي چې کوم ځای کې د سیمې کې راوړي ولې څه چل دی کوم د غیرت کار کړی جهاد له تللی و هیله مې وکړو چې د چا ته خلا روغو نه ښځې له ګزارونه ورکړي ښځې والې دې چې قسم سړی زموږ په معاشره کې صحیح دا ماشاءالله ډېر زورور سړی دی څه زورورتیا ده ما چېرته نه دی لیدلی چې د ښځې په مخ کې خندلي ماشاءالله دویم وایي ما چېرته نه لیدلی چې خپل بچي په غېږ کې اخیستي دریم په کور کې د وړو سره ګپ شپ بلکل نه لګي نو زه درته یم لږ صبر درې صفات چې کوم دي ته چې دا غیرت دی او دا زه الله تعالی سوال کوم چې الله هر مسلمان د دې صفاتو نه لرې ساته دا په یو مسلمان کې دا خو جهالت دا خو کمقلتیا ده چې سړی کور کې دننه د ښځې سره خوږې خبرې نه کوي مور پلار سره نه کوي وړو سره ګپ شپ نه لګي دا څه سړی دی او د داسې سړي نه بچي تنګ صحیح تنګ دي مثال داسې او موږ ټول ماشومان هم پاتې شوي وو مخکې هر سړي ته به ښه پته د چا دا پلار چې داسې شجکی او فلکی او جمع کل لکی یا سرونه ماتي او یا اډوکی ماتي او یا دواړه جمع کوي د چا چې پلار داسې د کوم ماشوم هغه په انتظاري ګوري چې پلار به کله په دروازې راننوځي نو چې څنګه دلته کړس وشي پلار دروازه کوله کې دی په کوټه باندې چې هغه بل کور ته ور ووړي بیا بهاري د بهر نه به نری اونته کې ټلیفون مو ورته کوي دغه ویخت هغه له ویخت به پرې نه درسم څه کوړت خچې ودې کور ته راځي سې چلې ستنه ځکه چې هغه پلار خوې دي شي هغه سره او ځینې پلاران دي شي چې دا بچي او ته ټلیفونو کې پلار ته کوم ځای ته ورانه دي زه راشم ته نه شي ځکه چې د دې بچو ته پته لري چې پلار زموږ سره ګپ شپ لګي هغه زموږ سره ډېر خپل خوې دي خزه وته خوشاله چې بیا را خو چې کله دغه بل را دنه شي هغه زه بیا نن د چا نمبر دی یا به سر ماتي او یا به اډو کې ماتي یا به دوانه جمع کوي دا وخزي شو اتم خزه قالت الثامنه او دې خپل خاون صفاتو او ډېر عجیب صفاتو زوجي المس مس ارنب سما خاون چې سړي الله سوړي نه په سړي باندې دې سي لګي لکه خرګوش ډېر نرمي ډېر ښکلی نو مطلب دا چې زما خاون ډېر پوس سړی دی کما ته قاري کوم ډېر په ښه طریقه قاري کما ته خبره ډېر په ښه طریقه ښي او ځینې علماء د دې مطلب دی دا ښځه وایي که زما خاون زما سره کورواله کوي نه ډېر په ښه طریقه کې دی یو سړی زناوري او دې مبارکه حدیث کوم خبر راغلی چې سړی د خپل خې سره دې نه ملوي لکه زناور چې ملوي دوی زما خاون ډېر په ښه طریقه ما سره ملوي او دوه معنی به کې نه پرتی والريح ريح زرنب او داغه د جسم نه او د کپړو نه میشه د زعفران او زرنب خپل خوشبو جاتي په مخ راشي دي کې دوه فائدې دي یو د خزې د نرم اخلاق او خاون خوخي او هغه خاون خوخي چې په کوروالي کې نرمي کوي په خطرې کوي دریم هغه خاون خوخي چې خپل خوشبو تيزي زموږ په دې کې وزینې دي شي الله دې برحم وکړي د کپړو نه سم ککرې جوړ شوی دې خلود لاسو او په دغه خال کې به د خزې سره سمولي وکینی او بس هغه سویل نشي د خلینه به اسخابي زی د ترخون به بینزي او د کار چې کومي کپړې دی په حق کې د خزې سره سمولي حق کې بس او دې کې د عمر بن خطاب هغه واقعیت شته ته معلومه عمر بن خطاب چې وزنان را لوي امیر المؤمنین زما د خاون ته چې ما طلاق کی شي چلې ونه بس طلاق دي هغه دې ته زموږ واست خاون راو غوړ موږ هغه نم ته پوښتنه کیږي چې اسانه خبره خو نه خاون ولرو ناغز وان شیر چراغه نه د بریت په خله کې پراته و دا خله بالکل پټه وا پټه امیر المؤمنین ته پته نه لګي چې خله کم ځکې ده دا بریت راغلی و بری ګیره پاسه پراته دي او دا ګیره په بد حال سي دي چې تللی دا ساخو تللی دا د ګندګي درسه و چې شي دا وختي بل پرې ختی دی او دا شګړ سری نیولې دا غړ وختو هغه بد حل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډیر یو خيار انسان او ډیر په انسان خو دا بس په شمو دنه ولې طلاق واړي هغه ته پوښتنه ضرورت نشي نه راوړي نه راوست امیر المؤمنین یې کو دې دنه دا وختو وای
دا ورخه کوی وړه کې دا بریت لري کې او دا ګیره ور پاګه کې دا بالکل صفا سوتره کې جوړ پړقېږي دي سره د کلونو څخه هغه پاک اخر رکشات بدراله امیر المؤمنین ته سره فیصلو شو کنه وزه د خپل خاون سره ځه خاون دې دغه دی ویغه چې کړه دې سړی ته وکړي دا زما خاون نه دا ستا خاون دا زما خاون چې کړه دې دغه بو شو کسان نور او بس اپوش زما خاون ها وسوي طلاق ولم دي طلاق دله نه امیر المؤمنین طلاق دې زما ډېر خوخت یعنی مرش ټول دغه د طلاق ولې طلاق وختو چې بلې خلک هغه د تور چرګ نیولې و دا بریدي په دې خله باندې پاتو دا ګيري وخته په بدحل او د سر وخته دا بدحل او کپړې ښه پسخه هندي سي زدا سنت ابوس کوم منګه سړي وټول زمونږ دي زنانه خوخي د چې ښه بنتي جو د ښه پسخه د ښه وخته د ښه کپړې خوخي زم چې کې دي چې دا سړي خوخي چې هغه دغه بشایني خو نور پاک سره چرتم دي چې خزانه خوخي نه کله چې کمرې ته ځي لکه عشر نووي رسول چې بکره کور ته راځي شاول به مسواک وجري خلینا چې خلینا څخه بین نزي د خیسر ملایک عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې کړ درس به ختم کو نو کور ته چې وردن کېدنو په دغه ځای کې دا او لاس بیلونکو دا په وختو دا وخته به چې خپل برابر کړو دا ګیره به چې برابر کړ هغه دې تاسو کو چې تاسو کوم کور ته ورنوځي دا چې کوم شي چې لاغوي دا کور کې د نظام خزانه او څنګه چې زده غواړم چې زما خزې دې ماته همیشه په خپل شکل کې را مخامخ کیږي دغه شناخم زمانه د غواړي زمانه خاون ماته په خپل شکل کې را مخامخ کیږي نزن پاک ساتي او ځکه خپل ساتي خزې به د باندې مینه یو حدیث کې په کتاب راځي په روایت کې وي په ټول خلکو هغه زور ور دي خو زه په هغه باندې زور ور یم دا صفت ته کې بدیله صفت ته څوک دې شوی بدی ده وي په ټول خلکو هغه زور دی زه په هغه باندې زور ورایم مطلب دې دا دی مطلب دا نه چې هغه بے غیرت دی او کمزور مطلب دا چې هغه زما سره ډیر نرم اخلاق استعمال زه چې تاسو خبرو کوم حتی لوسه کوشش کوي چې وې مې او بهر د خلکو باندې هغه ګوره زور دغه دا دوی خبرو کې د خزې ډیر پر وکړي چې د خز د خزې دې محسوس نه کی چې د خاوني کې بے غیرت لري رندو کې نه رندو کې نه بهر ګوره په ټول هغه زور ور دي او زما سره اخلاق دومره خري چې به زور ورایم دا خې صفات چې په انسان کې دي په دومره وتم نه لري چې او دومره به نه پرې چې بیا هغه د انسان هغه بیزتی بږي کیږي او د سړي چې کوم مقام هغه د خزې بشین شي او خزې مقام سړي بشین شي قالت التاسعه دي نهمه خبر خاون خبرو کوي زوجي رفيع العماد زما د خاون د کور ستنی چې دی هغه دنګي دي اجازه سره بخاری په کور کې پروت د کور د مفتی هغه د حدیث وي دا غریب برین چې د دې کې ستنی دنګي دي موږ به شو مطلب دا دی چې دا کور ټول کورونو کې ښکاری خلک ولرایي مېلمه دوست سره او عربو چې بچا صفت کو چې چا د بیٹک به همیشه آبادو نو داغه صفت به په بدوري طریقو کو یو به داوی وی د پلاني کور د کلی په منځ کې دی یعنی هر چاته معلوم دی یا به دي چې وی د کور ستنی دنګي دي کور ښکاری نو زما خاون مل مدوس سره نظر خزم دي خاون خوخه چې مل مدوسي دغه بسترګو کې د خاون شي درون شي کوم چې بخیل غوندکی خزه دي ځاله تنګي طويل النجاد زما خاوني او بادر سره د دنګ سره دی د دې کې دا مطلب دی چې د خزي بادر سره خوخي دا کوم چې شجاعي یریږي نه د دې خزي خوخي عظیم الرماد یا عظیم الرماد او په کور کې دنه سکاره ډېر پراته دي دې څه مطلب دی په خله په ډیر کې کورې چې تک تر پروتي ده همیشه ملمانی دي کنه دا وزري خزي دي خاون خوخي قريب البيت من النات او په کوم ځکه چې جرګي کېږي او خلک کینی پاسي اقته نږدې زموږ د خاون کور دی دې څه مطلب شو نه ملمنو خبر خو تیر شو زما خاون جرګو ولې نږدې دی چې څوک څه مسلې زما خاون ته وروټه کې جرګه درازه او خيار سره درون سره دې خزي دي خاون شي خوخي دا سوما خزه شو نهمه لسموي
زوجي مالک، زما خاون مالک دی. ځینې علماء دا ترجمه کوي مالک ته یعنی مال ورسره ډېر دی، او کېدای شي نومي وما مالک، او څوک دی مالک، یا زما مالدار خاون څوک دی. مالک خیر من ذلک، او زما دا خاون چې دی دا ستاسو د دې ټولو نه، د ټولو د خاوندانو نه څه دی ښه دی. څه چلی چې دومره صفت وله کوي مالدار خو دی، خو هغې ووایي مالک. نو د مالدارۍ ته یې ګوره له ابل کثیرات المبارک، د هغه سره اوښان دي ډېر شی، او همیشه په دې غوجلو کې ولاړي. اوښان همیشه په غوجلو کې ولاړي. عزیز دی په ځای مونږ وایو چې علماو ته نه واپس شوی که نه خبر باندې نشي پوهېدی. اوښان دي په غوجلو کې ولاړي. قلیلات المسارح، بهر ته ډېر کم وځي، د سر دپاره بهر ته ډېر کم وځي. ای څه مطلب شو؟ مېلمه دوست سړی دی. اوښانو ته دومره ټیم نه میلاوېږي چې هغه به کې بهر ته وځي، خو چې اوښان راولي یعنې نوی اوښې واخېستو راغی لږ څه بعد مېلمه راشي هغه د نوازو کې ښځې ته وایي دغه پلانې اوښ حلال کړي. زما خاوند داسې غني سړی دی، داسې مېلمه دوست سړی د ښځې داسې خاوند خوښوي. واذا سمعنا صوت المزهر، او کله چې دا اوښان اواز واوري د خوشحالۍ یا د باجې، یعنې ټول مطلب په کور کې چې دنه کله چې مېلمانه راشي نو په کور کې د څه اواز وي؟ د خوشحالیانو اواز. واړه خاندي، زنانه خاندي، سړي ګپ شپ لګوي، بل څه خوشحالي مشحالي پکې راشي، تبل مبل پکې ووایي. نو کله چې اوښان د اواز واوري په غوجله کې ایقنا انهن هوالک، نو د اوښانو دا یقین شي چې نن د هغوی هلاکت دی، نن به حلالې. یعنې هغه اوښانو ته هم پته لري چې دا سړی څه دی، دا ډېر غني سړی دی، او دې د مېلمه مېلمستیا کې که په هره طریقه کړو. اوښ حلالول د مېلمه لپاره ګوره معمولي خبره نه، ډېر ګران کار دی. د ځینو کسان باندې چې مېلمه راشي به دی په کور کې دننه دی به هم خفه و، ښځه به هم خفه و، چې ته سوړه به لټوي چې د هغې نه چې ته زوړ غوندې کې خوراک یې شی راوړي سړي ته کېږي نو ست ورته ونه کوي او ډېر دغه ورته ونه کوي. مېلمه دی، د مېلمه اکرام کول دا یو دیني کار دی. خبره مې دې پورې کوله چې د ښځې هم داسې خاوند خوښ نو په ځان کې دا صفت پیدا کړي چې ښځې درسره مینه کوي. قالت الحادیة عشرة، 11 ده وویې زوجي ابو زرع، زما خاوند دی ابو زرع، او دا حدیث مشهور په ام زرع دی. د دې دا خاوند ډېر عجیبه دی، د غوږ کې دی داسې کېده خو ډېر ګران دی، خو الله دې موږ له توفیق راکړي چې داسې شو، ځکه چې په دې کې الله سبل شان صفات اچولي. زوج ابو زرع، زما خاوند ابو زرع دی. فما ابو زرع، تاسو څه پته ابو زرع څوک دی؟ دا دلیل دی په دې باندې چې دا به د خپل خاوند ډېره زیاته مینه ده، نو هغو ته دا خبره وکړه. تاسو څه پته ده؟ اناس من حلي اذني یا اذني، د سرو نه زما غوږونه ډک کړي دي. د ښځې دې خاوند خوښ چې سره ولالي، لکه پیسې د سره یي او طاقت تینه ښځې له سره اله د ښځې د خوښې. نو اولنی کار په ابو زرع کې دا دی چې زما غوږونه څه دي د سرو نه ډک کړي دي، او سرو زما ضرورت نشته. وملأ من شحم عضودي، او زما د مټې د چربیانو نه پړسولي دي. ای څه مطلب شو؟ خوراک را ډېر راکوي، وږی سړی نه دی، خو صرف چې څه وغواړم زما دا شی په کار ده به زه شي درابرو نوکر ته ووایي خادم ته یې پلانی شی ودروړه. او زمونږ غریبانان یې په شنو سبو باندې مونږ تباه کړي. که غریبه چې ته ووایي چې نن پکې دا چرګ خورو، نن پکې دا غوښه خورو، دی به چغې کړي زما غریبي او زما پلانی. لکه په چرګ باندې ته کوم دي چې غریب کېږي؟ ښځې دا د شتي ښه مال دی زرشتي، لکه یو ورځ ته دا ښځې تا نه دي چې دغه مطالبه وکړي، ستا طاقت یې پوره کوله، ستا یې څومره مطالبې پوره کړي، ستا یې څومره پوره کړي. که ته وله چې ته دا چرګ راوړه، غوښه راوړې، چې ته په چکرې وباسي، نه دا ښه طریقه ده. دویم صفت په ابو زرع کې دا و. وبجحني فبجحت الی نفسي، بل کار په هغه کې دا و ما ته ډېر په دروند نظر ګوري، نو ما ته خپل ځان هم ډېر دروند ښکاره شو. دا اوچت صفت دی. ښځې ته به همیشه په څه نظر ګوري؟ په دروند نظر. د دې ښځې هم دا مطلب شي چې ځکه څو ډېره درنه ښځه یم، ته ورسره کښېنې چې ته مشوره ورسره وکړي، دا مې راشي لږه هسې دې خبره کې ته څه وایې؟ نو د دې ښځې په زړه کې به څه راشي چې دا خاوند ماله ډېر
اوچت مقام را کوي هغه تاسو سره مینه کوي. بل بګی صفت ده وجدنی فی اهل غنیمه بشق، او یزه په یو دشي کور کې ومه چې هغه لري او علاقه کې دغه سره لګي غونډه کې ګډي بيزي هغه به ساتلي زبغو کې ومه ول. فجعلني في اهل صهيل وعطيت ودائس ومنق، نو کله چې ز ابو زرع واده کړم نو د بيزو ګډو نه ز او خانو ته او اسونو ته او پسلونو ته پټو ته راوړل علماء. دې څه مطلب شو؟ مال را ډیر زیات راکو خوشاله می ساتي. فعنده اقول دا ابو ذر په مخ کې زګوره خبر ډیر کومه فلا اقبح، خو زما خبرې بدی نه غني. او دا خبره به د فائدې لپاره د خزو ګره عام ته به د خبرې ډیرې کوي او وګوته یګدا ځینې کسان چې خزو ته زه خوش مثال سړي راغلی تر د خپل قصې شو زه خوش نه ګوره اوس د یولس خزو د قصه عائشه نه چاته کوي رسول الله صلی او ګوره هغه په منځ کې بالکل خبره نه کوي وګوته خو دې او د خپل خبره کوي. حالکه هغه د امت سردار دی، د امت مشر دی، څومره مسلې دي هغه ته جهادونه غټ غټ مسلې د پر بیا دې حدیث ته وګي خو دې خبره خ وارقد فاتصبح. او د ابو ذر په کور کې چې زه د شم نو سحر نه وخت را پاسم وختي مې نه را پاسې. تر ابو ذر خصيفت ده او یې کورونه کې د زنانه غریبانه سره بجرو شي په تک تور تیارې کې را پاسي. خواخه به ودی، سخر به ودی، خاون به ودی، رونه به ودی، خويندې به ودی، بچي به ودی، دنیا به غلی پرتی دا غریب ولېږي وړه باغېږي وبو بکته وړي بروړي منګي وړه کې ټوله به وبو ګرمي دا چل کېده. یعنی سید چې خزر بکر چې د کور خدمتو کې خو په دې طریقه نه کړي چې دغه به خوب خرابي جسم ته نقصان رسي. هغه یوازې د لګي د کارونه کې لک ډیر انسان له پکې سوچ کوي چې زموږ د خزي چې کم کار کوي د خیر سره به ماته شیخ ته خدا خبرې کې خو ته زموږ د مور بلار نه څه خبرې ځینې به دي چې ته زموږ د مور بلار نه څه خبرې هغه سره خبره نشي کول هغه به خپکی زم اگر که خپش حق ته په خوري طریقه باندې خپل بلار پوک خپل مور پوک چې نه دا خبره ظلم ده دې به دي چې هل لو بسو واشرب فاتقنح. دا ابو ذر په کور کې چې وبس کوم نه د خېټه په خړه کومه هر سړی. ام ابي زرع دا ابو زرع مور. فما ام ابي زرع ابو زرع مور حسین له شو دا دلیل به دې باندې چې دې سړی د کورنۍ ټول او چته ګوره خزه چې د خپل خوخه صفات دي په اله اسانه نه کوي ادي ول صفات شو خسي چې الله غيله. عكومها رداح وبيتها فساح، کور پراخه ده او په کور کې چې د کم زینه دي د رزق دی خودو لکه تونې ده یا کندو ده یا نور څه چې کم زینه دي کم الماریان کپڑے پرته ته هر څه ډک پراته. بوډۍ ده خو بوډۍ بخیله نه ده، بوډۍ څه ده؟ بوډۍ بخیله نه ده. د ځینې بوډۍ د کلو هغه سامان به را جمع کړي او هغه به په دغه کې خو دې په یو الماری کې هغه چې بیا سوخ باندې کولو کې نه پاګه کې چې دی بیا بس شي سبو تر منګونو به کې شي نور څه به کې هغه سره نور استعمال نه وځي دي استعمال نه وځي. او انګور خو دې غو کې انګور دې دغه الماری یا دغه وی چې هغه تسوي او نه لم زرع امور چې دا ډیره دغه خزره آزاد خزره او خرچکه. ابن ابي زرع دا ابو زرع زوی. فما ابن ابي زرع ابو زرع زوی ځل سوق دې مضجعه كمثل شطبه ويشبعه ذراع الجفره. لر مطلب دا دی چې خپل الک دی نری د توري پشان نری جسم چې کمی چې کړه به مرز نه دغه نه د خپل جسمي او وړي کوم د کیږي کو د کی او خوب ډیر نه کوي یا غلک خوب ډیر نه کوي. بل به دا صفت ته چې داغه د بيزي یو بچي ولراوړو د سلور میشتو بچي او داغه سنگل ولورکا چاغور کې خس کې کوم تکي پای باندې څوک مړی ګم نه خدا الک په مړی ابو زرع زوی په مړی مطلب دی چې ابو زرع زوی ډیر خوراکي نه دی ډیر خوبونه نه کوي خپل الک ته دغه خصيفت ده. بنت ابي زرع ابو زرع لور. فما بنت ابي زرع ابو زرع لور غزاله څوک ده طوع ابيها د مور بلار خبرې مني او طوع امها د مور امي يعني دومره خجنې ده. وملء كسائها غټ جامع غوندي غټ جامع غوندي. یو مطلب بل مطلب دی چې
جسم غټ ته یعنی پلارم خیال ساتي او نازبینه جنې ده. بیا وایي چې وغیظ جارتها او دې زنانه ده دې جنې ده چې په کوم کور ته واده شي نه غبن وسره همیشه بغض ساتي. ولې وسره ساتي؟ ځکه چې په جنې کې خصفات دي. بیا وایي چې جاریه و بزرع ده بزرع وینځه غلامه نوکره فما جاریه و بزرع ده بزرع وینځه ځان له سوق ده لا تبث حديثنا تبثيثا په کور کې چې کوم خبر زموږ وری هغه بهر ته نه وړي دي خجنې ده. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا او زمونږ ډوډۍ نه خرابوي په دې کې رزق ته ملو شي دغه حفاظت کوي زمونږ د کور ډېر حفاظت کوي دغه جنې. ولا تملو بيتنا تعشيش زمونږ په کور کې ګن بلا نه خوري د کور صفائی کوي. قالت خرج ابو زرع ولو طاب تمخض فلقي امرأة معها. ابو زرع يورد السحر وختي ټیم کې وته په کوم ټیم کې چې خلک کوچ تیاری په دغه ټیم کې وته نو د یو زنانه سره ملو شو. معها ولدان لها كالفهدين د دې زنانه سره دوه زامن دي چې هغه په دې غېږ کې نیولې دوانه یو شان دي او دوانه دي فهدين د زورو یو خپل واحدي. يلعبان من تحت خصرها برمانتين د مور نیولې دي د مور سره ناشتي او د هغه د سینو سره لوبي کوي. په دغه د سینې د سیوی د خزي چې هغه د انار په شانو د انار د دانه چې څنګه ګولې دغه شنه ګول سینې دغه صفته. ابو زرع سترګې په دې زنانه په دې لکان ولې د جنې ډېر خوښ شو. فطلقني ونكحها نماله طلاق راکو او دغه خسره واده وکړو. ابو زرع خپل خزه طلاق فنكحت بعده رجلا سريا. دا هغه ابو زرع نه بعد یو شړی سره واده وکړو چې ډېر شریف خاندان کې ډېر اوچت انسان سردارو. ركب شريه واخذ خطيه یو شهسوار اس زغلول دغه نه خلکو یې ځکول بل په دا کارو چې نیزه کې ډېر نیزه بازو د نیزه به ډېر مضبوطی راغشي به وشتو په دې کې ډېر تکړو. واراح علي نعما ثريا او مال هر قسم نعمتونه راکړو دې دویم خاون. واعطاني من كل رائحه زوجا او د هر نعمت نه مال جوړه راکړو یو بهم نه راکړو دوه به راکول. وقال كل ام زرع وما تدوي ام زرع خرا چې څومره دې زغوړ وميري اهلك خپل کور ولم ورکوا دویم سلام ګورې څه کم نه دی خو هغه سوې. قالت ابو زرع خزوي ام زرع چې هغه طلاق کړي. قالت هغه وی فلو جمعت كل شيء اعطانيه د دویم خاون چې مال څومره معلوم را کړی هغه ټول لا جمع کما ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. د ابو زرع په کور کې چې کم وړو کې لوخه پروت هغه تم نه راشي. د ابو زرع دغه په سر کې دومره ځای کړو ګوره خاونم بلوکو خازو خاون ته. قالت عائشه د حدیث په اخر کې د عائشه نه وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خبر وورید او به ته عائشه كنت لك كابي زرع لام زرع نزه خو به ستاره پر دې سیمه لکه څنګه چې ابو زرع د ام زرع د پاره زما غشانیم بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې دا وی بغیر د دینه هغه طلاق ورکړي دی او زه طلاق نه ورکو. نزد لکه متو رسول الله د ابو زرع نم غره شو. عائشه وته یا رسول الله بل انت خير من ابي زرع یا رسول الله ته ابو زرع نه ډیر غره ابو زرع شي. حدیث چې د حدیث اختتام ته ورسېد استاد ټیم ډیر زیات واغستو نور به کوم څه تفصيلات واغنه کو ان شاء الله کبه چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو بیان وکړو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ کې ښه اخلاق راشي او الله سبحانه وتعالى زموږ بیبيان زموږ خوشاله ساتي او الله دې موږ د غوینه خوشاله ساتي او الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یوځي کې